په زوره په کوز کې د غین منډلو تر ټولو بهترینه ګټه. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. په زوره کوروالی کول یا په زوره کوتک منډل. په کوروالی کې تر ټولو ښه قانون دا دی چې هر کله موږ تاسو کوروالی کوو باید دغه دوه ټکو ته حتما پام وکړو. لومړی، هر کله چې کوروالی کوئ باید ځای، وخت، هر څه مناسب وي او ټاکل شوي وي. که چېرته تاسو نن کوروالی کوئ نو تاسو باید د دې کوروالی څخه مخکې تاسو یوه ورځ مخکې حتما مېرمنې ته ویلي چې مېرمنې زه تاسو سره کوروالی یا سیکس کولو ته زما زړه کېږي. یعنې مطلب دا چې هر ټیم تاسو کوروالی کوئ یا سیکس کوئ نو د سیکس کولو څخه مخکې یوه ورځ مخکې حتما مېرمنې ته ووایئ، ځکه ښځې په کور کارونو کې بندې وي، مصروفه وي او د ځان په خیال کې نه وي. یعنې اکثره داسې وخت راځي چې مېرمنې بې پامه وي او تاسو هم په هغه سره په زور کوروالی وکړئ. هېڅکله داسې کار مه کوئ چې مېرمنه تاسو ته اماده نه وي او تاسو په خپله په زور کوتک مو په غاړه اړولی وي او وایي چې زه نن حتما سیکس یا کوروالی کوم. نو هر ټیم باید تاسو داسې وخت ټاکلی وي چې مېرمنې ته مه ویلي بې پامه سیکس یا کوروالی مه کوئ. بل دا چې په زوره کوروالی مه کوئ. هر ټیم که چېرته تاسو په زوره یا هم په وچ زور او په طاقت سره تاسو ناجایزه کوروالی یا سیکس وکړئ نو دې کې ستاسو او ستاسو د مېرمنې خوند نه وي، ځکه که چېرته تاسو ته خوند درکړي نو کېدای شي ستاسو مېرمنې ته خوند ورنه کړي. د کوروالی اصول دا دی چې باید هم مېرمن راضي اوسېږي او هم تاسو راضي اوسېږئ. یعنې په دې کې تاسو دواړو سلا سره کړې وي چې نن شپه کوروالی کوو. که چېرته مېرمن راضي نه وي یا هم تاسو خبره کړې نه وي او تاسو بې پامه کوروالی وکړئ دا هم ناتکمیله کوروالی دی. او که چېرته تاسو هم خبر نه یاستئ او مېرمنه درسره ووایي چې ما سره کوروالی وکړه نو دا کوروالی هم ناتکمیله او بې خونده دی. د کوروالی اصول تر ټولو دا ښه اصول دي چې باید په یو غږ او په یو وخت او په یو ټایم سره تاسو کوروالی وکړئ. مهم دا نه دی چې تاسو 8 بجې په وخت ټاکلی وي، مهم دا دی چې نن شپې ته یې کوو یا سبا شپې ته یې کوو. دا تر ټولو بهترینه طریقه ده او اصول یې دا دي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.